دفاع وزارت د ځواکونو نوې کتا جوړه او فارغه کړه. له 217 عمري کلي اردو د حضرت ابوبکر صدیق له ښوونیز مرکز څخه 321 تنه مجاهدین فارغ شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د 217 عمري کلي اردو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ښوونیز مرکز څخه 321 تنه مجاهدین له 3 میاشتني پوځي نظري او مسلکي زده کړو څخه نن د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغو مراسمو کې د ملي دفاع وزارت ګڼ شمېر مسؤلینو، د 217 عمري کلي اردو مسؤلینو او ګڼ شمېر رئیسانو، مشرانو او منصوبینو ګډون درلود. مسؤلینو یاد فارغان خپل مسؤلیت ته د متوجه کېدو ترڅنګ زیاته کړه چې تاسو باید په پوره اخلاص او صداقت سره دغه اسلامي نظام او ولس ته خدمت وکړئ. په داسې حال کې چې فارغ شوي مجاهدینو خپل عملي تطبیقات هم ترسره کړي وو، اطمینان یې ورکړ چې د هیواد له ځمکنۍ بشپړتیا څخه به په کلکه دفاع کوي. دغه مراسم فارغانو ته تصدیق نامو په ورکولو سره پای ته ورسېدل.